بسم الله الرحمن الرحیم. ساده تعاملونه کله چې دوه اتومونه یا دوه درې اتومونه یا څو اتومونه دا یو ځای شي او یعنې دوه درې عناصر موږ سره یو ځای شي او موږ سره یو نوی مرکب چې دی هغه جوړ کړي، صحیح ده، یو نوی مرکب جوړ کړي، نو دې ته موږ جمعي تعاملات یو، او داسې قسمه تعاملات ته موږ ساده تعاملونه موږ یو، صحیح ده. ساده تعاملونه د عناصرو اتومونه یو بل سره تعامل کوي، موږ سره یا دوه اتومه یا درې اتومه یا څو اتومي مرکبونه جوړیږي، یا دوه اتومونو څخه جوړي یا درې اتومونو څخه یا څو اتومونو څخه جوړي. داسې قسمه تعاملات ته موږ ساده تعاملات یو. ساده تعاملات چې دي موږ به د هغې یو مثال د هایدروجن او اکسیجن یو، دې ته جمعي تعاملات هم یو، هایدروجن او د اکسیجن تعامل، او په دې کې به موږ توزین هم لږ لږ وکاروو، توزین به هم لږ لږ چل به هغې کې زده کړو چې څنګه کولی شو چې موږ معادلې توزین کړو. نو که موږ هایدروجن واخلو، هایدروجن غاز دی ما سره، او اکسیجن هم ما سره څه دی، اکسیجن هم ګیس دی، او دې ته زه برېښنایي جړکه ورکوم، برېښنایي جړکه زه ورکوم چې انګلیسي کې ورته سپارک وایي. برېښنایي جړکه موږ ورکړو نو دا جوړیږي دې نه H2O ګیس، دې نه څه جوړیږي، H2O جوړیږي. اول ګیس به یو H2O د بل H2O سره یو ځای کېږي، موږ سره مایع کېږي H2O، اوبه مایع شي. اوس هسې زه یامه چې اوس موږ راشو چې هایدروجن څومره دی، هایدروجن څومره دی په تعامل کوونکو کې څومره دی، تعامل کوونکي موادو کې څومره دی، او په حاصل شوو موادو کې څومره دی، صحیح ده. نو هایدروجن که موږ ګورو په تعامل کوونکو موادو کې د هایدروجن اتومونو شمېر چې دی دا 2 دی، او په حاصل شوو موادو کې هم دا څه دی، دا هم 2 دی، صحیح ده. نو که موږ واخلو اکسیجن، نو اکسیجن چې دی تعامل کوونکو کې هم 2 دی، خو حاصل شوو کې څه دی، دا موږ سره 1 دی، صحیح ده. نو موږ اوس څه کوو چې موږ چې دی د حاصل شوو موادو کې موږ 2 کې ضرب ورکوو، د حاصل شوو موادو له په 2 کې ضرب ورکوو، نو ما سره به راشي H2O2 هغه برېښنایي جړکه، او ما سره H2O، او ما زه دې لکې 2 کې ضرب ورکوم. نو اوس به وګورو چې هایدروجن چې دی، هایدروجن پر یک ټنډ کې څومره دی، یک ټنډ مطلب نه دی تعامل کوونکو موادو کې، او په پراډکټ کې څومره دی، په حاصل شوو موادو کې، صحیح ده. پر یک ټن کې زه هایدروجن وګورم نو هایدروجن ما سره 2 دی، او په پراډکټ کې تا سره دی 4، ځکه 2 په 2 کې 4، 2 دلته هم دی او 2 دلته هم دی، 2 په 2 کې 4، او پر یک ټن کې ما سره 2 دی. دا خو توزین نه دی. لکه اکسیجن چې دی ما سره، اکسیجن موږ وګورو نو چپ خواته ریک ټنډ کې په تعامل کوونکو موادو کې د شمېر 2 دی، او ښي طرف ته دغه 2 چې دی دا د دواړو سره شمېرل کېږي، هم د هایدروجن سره، دا ځکه دا ضریب دی، نو ضریب هایدروجن سره هم دی، د اکسیجن سره هم دی، نو دلته موږ سره دا 2 شو. نو اکسیجن خو بیلنس دی، خو هایدروجن دی بیلنس نه دی. نو زه هایدروجن برخې ته چې هایدروجن چې کوم ځای کې دی هغې له زه H2 له زه ضرب ورکوم چپ خوا، H2 له زه ضرب ورکوم په 2 کې، نو ما سره به راشي 2H2 جمع O2 into 2H2O. او که اوس زه وګورم اوس نو ما سره هایدروجن چې دی پر یک ټنډ کې تعامل کوونکو موادو کې، او دا ما سره پراډکټس دي، پراډکټ کې تعامل کوونکو موادو کې پر یک ټنډ کې تعامل کوونکو موادو کې ما سره هایدروجن څومره دی، 2 په 2 کې 4، او دلته هم په 2 په 2 کې 4. اکسیجن ما سره په تعامل کوونکو موادو کې څو دی، اکسیجن ما سره 2 دی،
او دلته ما سره څه دی 2 دی. نو دغه معادله ما سره څه شوه دغه معادله ما سره څه شوه توزین شوه. صحیح ده. او دا اکسیدیشنی تعامل دی. اکسیدیشن تحمض تعامل دی. ولې چې اکسیجن سره یو ځای شي او کوم تعامل کې چې اکسیجن کوم یو عنصر سره یو ځای شي یا یو مرکب سره یو ځای شي نو دغه تعامل ته موږ اکسیدیشن تعامل دی ته موږ یو اکسیدیشن دا اکسیدیشن چې موږ سره تعامل دی. دویم تعامل چې د کاربن او د اکسیجن دی. بل تعامل موږ سره د کاربن او د اکسیجن دی. کاربن او اکسیجن تعامل د کاربن چې دی موږ سره که تعامل وکړي اکسیجن سره او موږ سره 2 قسمه مرکبات جوړوي. ګرافیټ پنسل ګریفایټ پنسل څوک چې دا پنسل کې چې دغه تور شي دغه ته موږ ګرافیټ یو ګریفایټ چورته یو ګریفایټ ورته یو. او نور کاربني مواد دا ګرافیټ او نور کاربني مواد نه مراد چې کاربن ولري لکه د ډبرو سکارو ده میتان دغه غازونه چې موږ سره دي نو دا موږ سره جوړي کاربن مونوکساید چې جوړي کاربن مونوکساید. نو کاربن چې موږ سره یو دی نو کاربن د خواته یو دی او د خواته تعامل کوونکی کې اکسیجن 2 دی او دلته اکسیجن چې یو دی نو زه بدلته 2 کې ضرب ورکوم. نو دلته چې د اکسیجن خو 2 شو کاربن موږ سره 2 شو او چپ خواته موږ سره کاربن چې یو دی نو زه به دلته څه ولګوم زه به دلته 2 کاربن ولګوم. دا ما سره څه شو دا معادله توزین شو. کاربن ما سره جامد دی او اکسیجن ما سره غاز دی هغه لپاره جی ګیس دی او کاربن مونوکساید ما سره څه دی ګیس دی. نو دې ته زه یم کاربن مونو اکساید مونو ویل کېږي یو ته مونو اکساید. صحیح ده. بل موږ سره بل همدا که اکسیجن موږ سره ډېري صحیح ده که د اکسیجن موږ سره لږ ډېري اکسیجن ډېري ما سره جوړي کاربن ډای اکساید. نو کاربن هم غاز حالت کې دی اکسیجن هم په غاز حالت کې پیدا کېږي طبیعت کې کاربن ډای اکساید هم په موږ سره غاز حالت کې دی او دا معادله مخکې نه توزین ده. نو دا به شي ما سره کاربن ډای اکساید